فتنه د اختلاف په دې امت کې چې کوم اختلافات دي دا یو فتنه ده او حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما د الله نه درې خبرې غوښتلې وي دوی راکړي او یو یې رانه څه کړه یو یې رانه منع کړه یو یې رانه کړه کوم یې چې رانه کړه هغه دا ده چې ما وویل یا الله زما امت په خپل منځ کې مه ورانوه وی الله دا خبره ونه منله الله دا خبره ماله ونه منله نو لازم به په دې امت کې اختلافات دي یو بل سره به ورانوي دا هم یو فتنه ده فتنه د شهرت فتنه د بچو موږ دلته ډېر زیات تفصیل نشو کولی موږ به دین هم زیات تفصیل کړی نو فتنه د شهرت فتنه د جوال فتنه د انټرنیټ دا ټولې فتنې دي الله سبحانه وتعالی دې موږ بچ ساتي او دا جوال خو ناشنا فتنه ده دا خو داسې فتنه ده چې تپوس یې مه کوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیثونو کې ووی چې فتنې به ډېرې راځي دا د قیامت علاماتو کې یو علامه ده فتنې شروع د هغه ځینې شوې چې کله عمر بن خطاب رضی الله شهید کړی شو دا فتنه وه امتحان راغی په امت باندې بیا عثمان رضی الله شهید کړی شو بیا جنگ جمل جنگ صفین حسین رضی الله عنه شهید کړی شو او هغه چې د دروازه کولو شوي ده په دې امت باندې د فتنو نو د اوسه پورې هغه دروازه څه ده د اوسه پورې هغه دروازه کولاو ده او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما په امت کې یو پیر توره ښکاره کړې شوه یعنې جنګونه شروع شو نو بیا به د همیشه دپاره وي